سلامونه دوستانو، یو لغت زده کوو، بیا هم دغه لغت په جملو کې استفاده کوو. مهم لغت ده دوستانو. موږ اکثر پښتو کې وایي څه لپاره. څه لپاره دغه لغت په الماني ژبه کې موږ ورته وایي وفي مطلب څه لپاره. د مثال په تور تاسو چاته وایي ته دلته څه لپاره راغلی یې، ته دلته د څه لپاره راغلی یې، دغه جمله په الماني ژبه وایو وفي bist du hier. دلته څه لپاره راغلی یې. د مثال په تور تاسو ورته وایي، موږ ورته وایو زه دلته د کار لپاره راغلی یم. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو ich bin hier für Arbeit. ich bin hier für Arbeit یا Arbeit. بیا تاسو که چاته وایي یا د موږ څه پوښتنه کوي ته څه کار کوې، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي was arbeitest du. was arbeitest du. ته څه کار کوې. دوستانو جملې زده کوئ، مهمې جملې دي. که په المان کې یا په اروپا کې یاستئ دلته په درد خوري نو ویډیو درته لایک کړئ او کمنټونه مهم نه دي فالو.